د زړه حمله څرنګه رامنځته کیږي؟ لکه څنګه چې د زړه په ذریعه باندې ټول بدن ته وینه پمپ کیږي او غذایي مواد او اکسیجن یعنی چې دا بدن ته ضرورت لري د زړه په واسطه وینه پمپ کیږي په دې کې او د ټول بدن ته چې دی رسیږي. همداسې زړه چې دی هم د زړه غوښه او عضله چې کومه ده دا خپله هم چې دی غذایي موادو ته اړتیا لري او دا د ډېرو وړو رګونو په واسطه خپله د زړه غوښه یا عضله چې دی تغذیه کیږي. کله چې په دغه وړو رګونو کې دا رګونه تنګ شي او یا بند شي د مختلفو عاملونو په وجه باندې نو بالاخره چې دی د زړه حمله رامنځته کیږي. علتونه چې دي دا ډېر زیات دي خو یو علت یې دا دی چې یو میراثي ډول باندې که د چا په مور و پلار کې وي یعنې دغه د زړه حمله پرې راغلي نو داسې په اولادونو باندې هم راتلی شي. دوم د وینې لوړ فشار، د شکرې ناروغي او همدارنګه تمباکو هغه که په هره بڼه باندې وي هغه که د سګرټ په بڼه باندې وي او یا د چلم په بڼه باندې وي او همدارنګه نور مخدره مواد چرس، هیروین او داسې نور د زړه رګونو کې چې دی دا غوړ راجمع کوي او دا رګونه چې دی یا بندوي او یا یې تنګوي او بالاخر په ناروغ باندې د زړه حمله راځي. د زړه په حمله کې چې دی یو د سینې درد وي چې دا د سینې چپ طرف ته په چپه سینه باندې درد راځي او دغه درد چې کوم دی مختلف ځانګړتیاوې لري. یعنی یا دا درد داسې شدید درد وي لکه په دې ځای چې یو سیخ ور داخل کړي او بهر ترې وځي او یا دا ناروغ وایي چې دلته مې یو دروند شی پروت دی په دې سینه باندې یعنې یو دروند احساس کوي او یا دا چې د سوزش په شکل باندې او یا ناروغ دا چې هغه یو ډول ډېر خراب احساس لري په دې سینه کې. دغه درد چې دی دا چې دی چپ ولي ته همدارنګه چپ لاس ته تر ګوتو پورې ته خپرېږي، همدارنګه د ولو منځ ته لاندینۍ جامې ته او د خېټې پورتنۍ برخې ته هم خپرېږي او په ډېرو کمو واقعاتو کې چې دی ښي طرف ته خپرېږي. ناروغ ډېر زیات تېرېدلی وي او هغه داسې فکر کوي چې زه مړ کېږم. په ځینې ناروغانو کې زړه بدوالی، کانګې او همدارنګه سالنډي وي چې دا ډېری په ښځو کې داسې وي. نو ځکه د ښځو د مړینې کچه سړو ته زیاته ده په دې ناروغۍ کې. علت یې دا دی چې هغې کې زړه بدوالی، کانګې وي نو خلک ډېر دې ته فکر نه کوي چې دا به د زړه حمله او بالاخر هغې ته دې نه چې د دغه حملې د بده مرغه نظر سړو ته چې دی ډېر زیات مري. نو که کله دا ډول نښې نښانې په چا کې ولیدل شي په سملاسي ډول باندې چې دی روغتون ته رسوئ. موږ وغواړو چې د دغه حملې نه ځان وساتو، د دغه مرګونې حملې نه. نو په کار دا دی چې اول موږ باید هغه ټول علتونه چې دي چې هغه که د وینې لوړ فشار دی، که هغه چې د شکرې ناروغي ده د ډاکټر سره چې دی درمل په منظم ډول باندې. همدارنګه د روحي فشارونو نه چې دی ځان خلاص کړو. د دې په خاطر باندې چې دغه د روحي فشارونو نه موږ خلاص شو یعنې د ژور خفګان نه وځو نو ښه خبره دا ده چې تل موږ یو اجتماعي ژوند ولرو، د خلکو سره کینو پاسو. خو د اجتماعي ژوند بعضې منفي نقطې هم شته دی زموږ او ستاسې په کلتور کې چې یعنې البته د بده مرغه زموږ خلک ټول د یو بل سره په ناسته کې د یو بل په غیابت باندې وخت تېروي، یو بل ته ستونزو جوړولو باندې وخت تېروي او دا سړی نور هم خفه کوي یعنې نور هم ژور خفګان ته بیایي. نو ښه خبره دا ده چې کله هم یو بل سره کېناستئ په اجتماعي، سیاسي او همدارنګه مذهبي، کلتوري اړخونو باندې چې دی غږېږي. ځکه دا تاسو ته خوشحالي در بخلی شي اما خفه کېږئ نه. څومره چې تاسو خفه کېږئ نو داسې ناروغیو ته چې دی زمینه برابرېږي. درېیمه خبره دا ده چې تاسو یعنې کولی شئ چې سپورت وکئ، که هغه د بدني روزنې په ضیاب کې وي او یا دا چې یو 10,000 قدمه واخلئ په پښو باندې یا یو حوض کې ولامبئ. یعنې زموږ او ستاسې په وطنونو کې ویالې، سیندونه شته، هغې نه هم تاسې ګټه پورته کولی شئ. نو دا هغه ټول شیان دي چې په دې باندې ستاسې روحي فشارونه هم کمیږي او همدارنګه د دغه مرګونې ناروغۍ څخه هم چې دی ژغورل کېږي. یعنې غذایي مواد، ټول هغه غذایي مواد چې هغه کې خوږه ډېره وي د هغې څخه ځان وژغورئ ځکه چې هغه سړی چاقوي او د ټولو ناروغیو د راتلو شونتیا پکې موجوده وي. نو په دې اساس باندې تاسې تل کوشش وکړئ چې د خوږ چاکلیټ، بوره، ګوړه او همدارنګه ټول خواږه څښاک لکه د بېلګې په ډول کولا، فانتا او داسې نور ځکه دا د چاقوالي سبب کېږي او بیا د دغې ناروغۍ شونتیا په داسې خلکو کې ډېره زیاته وي. د زیتون غوړي وخورئ، غوزان وخورئ، فشار همدارنګه شکر نورمالئ په وینه کې د زړه د حملې شونتیا چې دی کموي. د زړه په حمله باندې به بله ویډیو هم کوو. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو خپره یې کړئ. ستاسې د بشپړې روغتیا پایله.